د نصیحت څخه ډکه کیسه. عزتمنو تاسې راسې دغه واقعه واورئ چې صحابه کرام رضی الله عنه اجمعین څنګه دین کاوي او موږ څنګه دین کوو. دا به خپله رامعلومه سي چې موږ ولې د دومره پریشانۍ سره مخامخ یو، هغو ولې دومره پر امن پر سکونه او خوشحاله ژوند تېروي. د غزوه موته څه د واپسۍ منظر دی. حضرت اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها د مجاهدینو د واپسۍ خبرې اوري. د خپل خوږ خاوند حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنه ته سترګې په لارې ده ناسته د خپل بچان ماشومان یې تیار کړله. د لرې سې د یو چا د پښو د راتګ اواز واورېدی. نو زړه یې ډېر ښه سو چې زما خاوند راورسېدی چې چاته خپل بچان تیار کړي دي. لیکن چې کله وکتله چې هغه جعفر طیار رضی الله تعالی عنه نه دی بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی، نو حضرت اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها په اندازې سره پوه سوله چې د دې د ژوند همسفر د هجرت ملګری او خوږ خاوند حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنه د دې څه بېل سوی، جدا سوی، شهید سوی. که چیرې دغه معامله زموږ ستاسې په معاشره کې ولی، نو حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها به د نور ټوله پاته ژوند دپاره تنې تنها یوازې د حالات د مقابلې کولو دپاره پرېښول کېدلی. لیکن هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه تربیت یافته صحابه ډېر پراخ زړونه والاوله او هغه وخت ډېر د پراخ زړګي وخت و. د یو مسلمان کونډه هېڅکله هغو داسې حالاتو او داسې د جذباتو و د کو خوړلو ته یوازې نه پرېښوله. کله چې دا کونډه سوله عدت یې تیر سو، نو یار غار د انبیاو څخه علاوه د ټولو څخه افضل یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغه سره واده وکړي. د هغه د بچانو ډېر په شفقت او محبت سره پرورش کاوه. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سم الله یو زوی ورکړي. بیا د هغه څه وخت پس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم وفات شو. حضرت اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها بیا کونډه سوله. که چیرې زموږ په معاشره کې یو زنانه دوه واره کونډه سي، نو معاشره ډېر په تنګ نظري سره و هغه ته ګوري او هغه طرف ته د نحوست د سپېرتوب خبرې کوي چې دا ناسي ده او دا څنګه ده او دا څنګه ده. هغه زمانه د مسلمانانو یو د بل سره د همدردي زمانه وله، د تنګ زمانه نه وله چې تنې تنها یو زنانه د حالاتو مقابلې ته پرېښول کېدله لکه څنګه چې نن زموږ په معاشره کې. دې ځلې مخ ته راتلونکي د هغې سره واده کوونکي څه بل څوک نه و، شیر خدا ابو تراب فاتح خیبر حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې دی د حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنه رور د هغو کشر رور په خپله نکاح کې واخیستله. هغه وخت داسې هم نه و چې چا به یو زنانه راواده کړه بیا په هغه کور کې که د واده سړی و که نه دا به بیا په هغه کور کې ناسته وله. نه، ګوره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ولاړ، د هغه سره واده وسو، هغه وفات سو. بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنه سره واده وسو.
حضرت علی رضی الله تعالی عنه ډیر په محبت سره د هغو پالنه وکړله. هغه داسې زمانه وه چې د زنانو د حقوقو دومره محافظه وله چې څوک یې واوري نو رشک پر کوي. څومره ظلم دی نن سبا دا زموږ په معاشره کې چې یو زنانه کونډه سي، یو خو دغه صدمه دې ته ورسېږي چې د دې خاوند د دې څه جدا سو، لیکن بیا د مرګه پورې دا په داسې اذیتونو کې، په داسې تکلیفونو کې، په داسې حالاتو کې پرېښول سي چې د مرګه پورې د خپل عزت د بچاو دپاره جنګیږي او د خپل پاکدامنۍ د بچاو دپاره جنګیږي او ټوله عمر بیا د خړو دیوالونو سره او د خړو خارو سره پر تېرولو باندې تېره سي. ټوله عمر د خپل زاړه خاوند په ژړا کې او د هغه په یاد کې باندې تېره سي. دا دومره ظلم دی. که چیرې مسلمانان د دې څه توبه ونه باسي، دغه زنانو ته خپل حق ور نه کړي او دوی د دغه جهالت څه راونه باسي، د دغه پیغور څه راونه باسي چې ګوره ته کونډه سولې، ته دا حق لرې چې بل خاوند وکړې، چې هر ځای د دې د حق ورکول سي نو ټوله به امن وي، سکون به وي، خوشحالي به وي. که نه داسې نه چې کونډه د پریشانۍ دپاره یوازې تنې تنها د مقابلې دپاره پرېښول سوله او دا نور خلک به نو بیا پر سکون وي. نه، د هغه کونډې ازار به په ټولو پسې وي، د ټولو ژوند به ورسره ترې سرګردانه وي. د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي رښتینې قصې.